موږ د یو داسې ویټامین په اړه خبرې کوو چې ستاسو د بدن اصلي ساتونکی دی. ویټامین سی ستاسو د دفاعي سیستم د پیاوړتیا لپاره لومړی درجه اهمیت لري. زموږ بدن دا ویټامین پخپله نشي جوړولی او نه یې ذخیره کولی شي. له همدې امله موږ باید هره ورځ د خورو له لارې بدن ته ویټامین سی ورسوو. دا ویټامین ستاسو په بدن کې د سپینو حجرو فعالیت تیزوي. سپینې حجرې د مکروبونو او ناروغیو په وړاندې مبارزه کوي. د ورزشکارانو لپاره دا ویټامین ځکه مهم ده چې د تمرین وروسته د عضلاتو په رغونه کې مرسته کوي. همدارنګه دا ویټامین د کولیجن په تولید کې بنسټیز رول لوبوي. کولیجن هغه پروټین ده چې ستاسو پوټکی کې ځوان ساتي او ستاسو بندونه پیاوړي کوي. که تاسو غواړئ چې زخمونه مو ژر جوړ شي نو ویټامین سی ستاسو غوره ملګری دی. اوس راځو د خورو طبیعي سرچینو ته چې ویټامین سی پکې ډېر دی. سر او شنه مرچک د ویټامین سی تر ټولو غني سرچینه ده. یوازې یو سور مرچک ستاسو د ټولو ورځې اړتیا پوره کولی شي. کیوي یو بله حیرانوونکې میوه ده چې تر مالټو ډېر ویټامین سی لري. سترابري او اناناس هم خورا ګټورې میوې دي. د سبزیجاتو په منځ کې ګلپي او بروکلي تر ټولو پورته ځای لري. همدارنګه پالک او نور شنه سبزیجات مه هېروئ. د یو عادي بالغ انسان لپاره هره ورځ شاوخوا 9 ملي ګرامه ویټامین سی پکار دی. هغه کسان چې سګرټ څکوي باید له دې څخه ډېر ویټامین سی واخلي. ځکه سګرټ په بدن کې د ویټامین سی کچه په چټکۍ سره راکموي. که تاسو د لوبیا یا غوښې سره ویټامین سی وخورئ نو بدن مو اوسپنه ښه جذبوي. پام وکړئ چې ویټامین سی د ډېرې تودوخې په وړاندې حساس دی. که سبزیجات ډېر پخ کړئ نو ویټامین سی له منځه ځي. مخکې له دې چې کوم ځانګړی مکمل پیل کړئ له خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو ګټور معلومات درته ورسیږي.